یاد کړې وه کنه کله چې بیا راباندې شپه ورځ چول کنه اوس خو داسې څه نشته کنه نه نو غوسه شوي ولې په څه وجه په څه دله قار درغلی و کور سایډ نه لږ غوسه راغلې وه بس بیا ښه کور سایډ نه مسله وه بیا ټیک ته خو نور ته ښی برابرې صحت طبیعت ته ښه دی خیر دي شکر دی حالات واقعیت ښه دي ښه دي شکر مسئلې مسایل دې حل شوي دي او سبا به ځم سبا به حل شي سبا چېرته ځې سبا لاست ډیټ دی د څه شي دغه مسلې نو ستا خو ډېرې مسلې دي د کومې مسلې نه زما یو مسله ده بس دا به سبا حل شي انشاءالله الله دې حل کړي زموږ مطابق څه هیلپ وي څه خبره اترې موږ ته ویلی شي صحیح ده قربان ستا مسلې دې الله حل کړي نه نه چې مسله دې حل شي بیا به مخې ته لکه څه اراده ده ستا بس بیا څه همداسې به لونډه ګرځم نو ولې زاید سره واده نه کوې نو تا خو تا خو زیډ هم دلته په دې مرۍ لیکلی دی ما لرکوم کنه یار هغه کلینیک کافي کنه لاړه شم چې وی ګوره معافي کنه ما بیا به مخکې به ما درکړ ولې ستا او د زاید ورانه راغله او پخوا تاسو نه یې خبر نه زه خو نه یم خبر دا څه ما دا ځکه زاید ګیله منې ته سپی سپی کېږي نن سبا بس همدغه ریزن نه نو ستا او د زاید خو ډېر خالق دی لکه او د خولې برغولی نشته په لایو کې غول غوشیان خوري خو په ریل کې ډېر زبردست انسان دی لکه ولې نه دی ما ته یې پته ده ځکه تا سره میلاو شوي مې تا ته یې ګوتۍ په ګوته کړله تا سره په یو تالي خوړله وای په یو انسان به د هغې پورې د ښې او د بدې ګمان نه کوي چې په یو تالي د ورسره روټۍ نه یې خوړلي تا خو د زاید سره په یو تالي روټۍ خوړلې روټۍ هم نو روټۍ او تا د پته ونه لګېږي چې ښه انسان دی که بد ما ته ولګېده پته کنه چې څنګه انسان دی کوم ټایپ څنګه انسان دی ښه انسان دی که بد بس او ښه دی نو چې ښه انسان دی ښه انسان څوک پرېږدي نو ما خو نه دی پرېښی نو هغه زه مجبوره کړم چې ما په نن سبانۍ زمانه کې ښه انسان موندل ګران دی تا ښه انسان ومونده او پرېږدې ښه هغه زه مجبوره کړم څنګه یې مجبور ښه پرسنل خیر دی پرسنل خبرې ټیک ټاک کې مه ډسکس کوه نو اوس لکه ځان له دې بل څوک په نظر کې شته نو ځان لکه ته به اوس څه شادي مادي مسله خو به د خیره حل سي نو څه شادي مادي اراده لرې که نه نه کوم واده نه کوم داسې به لونډه کوم نو ستا عمر څومره دی ستا خو وړه ماشوم یې د 14 کالو په دې عمر کې به ته لونډه ګرځې نو څه وکړم واده وکړم نه واده مه کوه خو لکه ښکلې د حیا عزت زندګي تېروه ځان له میړه وګوره واده وکړه هغه به یې ګټي ته به یې پاخې دواړه به یې په شریکه خورئ نه زه خاوند نه کوم مونږ خلکو نن د پخپله ګرانه کړله د الله له طرفه اسانه خبره ده وایي خاوند به مزدوري کوي ګټي به او ښځه به یې پخی کور به سنبالې بس خورئ یې مونځ اودس کوئ زندګي تېروئ مونږ ځان ته ګرانه کړله په رنجوړو په ډیزیډو په دې پسې ګرځو نو زندګي به لازمي خرابوي یار مانه هغه زندګي نه کېږي کنه صفا خبره کومه زندګي نو ستا نه کومه زندګي کېږي لکه چې اوس لکه مطلب چې زه یو خاوند سره به بس په یو کور کې یم او نو نس مطلب لکه سهار ځي ماښام به راځي لکه داسې څه هغه شه په کور کې به ناست یم نو لکه ته څنګه زندګي غواړې لکه زما چې اوس څنګه ده داسې غواړم ښه ازاده نو یو څو ورځې مخکې خو ته انټرویو ورکوله تا وې چې نه زه په دې زندګۍ کې خفه یم او اوس وې نه داسې ازاده زندګي مې خوښه ده نه نو انټرویو کې ما هغه یاده کړې وه که نه کله چې بیا راباندې شپه ورځ چول که نه اوس خو داسې څه نشته که نه